وان للسيئه بنزن حسنه د ګنام دي یو د سواد فی الوجه دې په وجه په مخ کې انسان تورواله راځي دی وجنه انسان چې د الله نه فرمانه ده په مخ کې به نورانیت نه او معلومیږي د مخ نه چې دا انسان په ګناهونو کې مبتلا ده تورواله غوندې کې راشي او معنوي غوندې کې تورواله او بلا وظلمة في القلب ستا په زړه کې به تورواله او وهنا في البدن بدن به کمزوري ظاهر کې بخړې قوي به لیکن کارونه باندې شي کوله او بل نقصان پکې غدا ده ونقصا في الرزق چې دې پوجا باندې پر رزق کې انسان کمبوت راځي او بغضة في قلوب الخلق او د مخلوق نیکانو خلقو بزونه کې بددنه نفرت پیدا کیږي نیکان یردا ګناهونو د وجنه استدزرنه به نفرت پیدا کیږي نش پګما نو حسد ګناوي ده حرمان الطاعه دا انسان به د الله د طاعت ته محروميږي د دې ګناه په وجه الله بدله توفیق د طاعت په نور کوي وای کنو اڅن حسد د ګناه نه صرف تک نه حسد شو د ګناه د الله د طاعت ته محروم شو دا غټ نه حسد د انسان لپاره غټ نه حسد الله د طاعتونه دی بند ده نقصان ده دا غیر د پاره بل حسد وي دا ده چې دې معاصیونه نور معاصی پیدا کیږي یو ګناه سړی به بل ګناه تراکاږي یو ګناه دې په بل ته بځي او بل نقصان وي دا ده چې دا ګناه انسان کوي د ګناه غم قباحت په انسان د زړه نه اوزي استقباح المعصیت چوته وي دا ګناه به عادت وګرځي دا بم نه غني چیرې زه دا ګناه کوم ما ته خلق به ګوري کسب وي دا پروا بم نه ساتي او دا بم نه وي چې ما په خلق سوي ډېر کسان مونږ تاسو ګورو مونږ وای کده تاسو مونږ دې سیودري کوم په شرمېږو لیکن هغه په شرمېږي نه او دا نو چې ما په خبرې کوي ولې د دې معصیت د ارتکاب د معصیت ته وجه نه د دې قباحت د ځن نه وته دا به شرم نه راځي څو ته نه راځي دیو ته دا شرم نه راځي ځکه د ګناه هغه ته وته استقباح بدی د ځن نه وته لا سره دا غي پروا نه ساتي نه دا وجه نه ډېر انسانان د سيدي چې کوي ګناه زه د دې چې پټېږي هغه به ذکر کوي د پاره د فخر ما د څو کړو ما د څو کړو ما غ څو کړو په پلان کې چل مې وکړ باغې باندې به په خونه کوي